السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ګرانو قدردانو خویندو ورونو، په دې مبارک پروګرام کې موږ تاسو ته بیا هرکلی وایو. زموږ د موضوع د حج متعلق وه، هغه احکام او مسایل موږ بیانو چې هغه د حج سره تعلق ساتي په اختصار سره او په اسانې طریقې سره، چې زموږ د خویندې ورونه، خاص کر هغه خویندې ورونه کوم چې حج له تللي دي یا حج له تلو اراده لري، چې هغه پرې په اسانۍ سره پوه شي. نننۍ موضوع زموږ د هغه غلطیانې بیانول چې هغه غالبا د حجیان پکې واقع کېږي او خبر نه وي چې دا غلطي ده یا دا عمل صحیح نه دی یا دا عمل قرآن او حدیث خلاف دی. ګوره موږ ټول ته دا پته چې حج او عمره دا یو اوچت عبادت دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. د جنت چې دی همدغه یو بدله ده چې دا حاجي ته میلاویدی شي، یعنې د هغه د عمل سره همدا بدله پکار دی چې هغه جنت دی. د اوچت عمل له الله سبحانه تعالی په جنت ورکوي، نو موږ له پکار دی چې دا عمل داسې وکړو لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، په دې کې زموږ نه څه غلطیانې او کوتاهیانې دا رانه شي. نو د هغې دپاره لازم دی چې موږ به یو بل ته نصیحت کوو او یو بل ته به غلطي ښایو. ګوره څو پورې چې تا ما ته زما غلطي نه ښولي او ما تا ته ستا غلطي نه ښولي، د هغه وخته پورې زموږ د غلطیانې وتی نه شي. لکه څنګه چې رسول صلی الله حدیث کې وایي چې مسلمان دپاره شیشه ده. نو دې شیشې ته چې کله انسان ودرېږي، نو د خپل ویښته به کې منګز کې برابر کړي، بیا که دا ګیره برابر نه وي دا برابر کړي، به د کپړو باندې څه شی لګېدلی هغه لرې کړي. د هر څه ورته د شیشه ښیي. دا شیشه ورته وایي چې ګوره ستا ګیره صحیح نه ده، ستا ویښته برابر نه وي، ستا د کپړې صحیح نه دي، هغه صحیح کړي. نو دغه شان د مسلمان چې مسلمان ته ودرېږي، نو دی به د مسلمان کې ځان ویني، هغه ورته به وایي وروره تا کې دا مسله، تا کې دا مسله، دا مسله. نو یو بل ته به لازم دا غلطي ښایو. چې کله موږ ته غلطیانې معلومې شي نو پرېږدو. خو چې یو سړي ته پته نه وي چې زه په غلطۍ کې واقع یم، دی به څنګه دا غلطي پرېږدي؟ هلته پته نه شي چې دا زه یو غلط عمل کوم. نو زه به یو څو خبرې ذکر کوم چې لکه زموږ دا ټیم مختصر دی، یو څو خبرې به زه ذکر کوم چې دا بعض غلطیانې دي حاجیانې کوي او دا عمل یا دا طریقه صحیح نه ده. د میقات نه به شروع کړو. بعض غلطیانې به میقات کې به داسې مخې ته ځو. د احرام په وخت کې ډېر خلک دا خبره کوي چې د زنانو لپاره یو خاص رنګ به وي په احرام کې، او دا غلطه خبره، کمزوري خبره. دغه شان 8 ذوالحجه باندې کوم خلک چې حج تمتع کوي، دوی خو عمره کړي، ویښته یې واړه کړي، احرام یې ویستی، نو بیا چې کله دوی احرام اچوي دغه دپاره د حج دپاره، نو بعض خلک وایي چې دا احرام به هم زه د مسجد تنعیم نه یا مسجد عایشې نه به اچوي، نو دا کمزوري خبره. او بلکې بعض خلک وایي چې مسجد حرام نه به اچوي، دا هم کمزوري خبره. بلکې په کوم ځای کې چې ته یې د هغه ځای نه به احرام اچوي، په کوم ځای کې چې ته یې د هغه ځای نه به احرام واچوي او ډایرکټ به چې دی نو حج له ځي. د احرام سره بله مسله دا تعلق ساتي، کله چې انسان طواف شروع کړي، نو دغه ټیم کې سنت طریقه دا ده چې دا ښۍ اوږه ښکاره کړي او دا ګسه پټه کړي. دا ښۍ اوږه ښکاره کړي او ګسه پټه کړي، دې ته به عربۍ کې اطباع وایي. نو دا سنت طریقه ده. نو دا بعض حاجیان یا عمره کوونکي دا غلطي کوي چې دوی کله په میقات کې د احرام واچوي، د هغه وخت نه د یې اوږه ښکاره کړي او د اخر وخته پورې د اوږه د هغوی ښکاروي. نو دا صحیح طریقه نه ده. یو خو تکلیف کې هم ځان واچوي، غرمو د لاسم چې دی نه خراب شي او دا غرمه په دې اوږه باندې لګېدلي، داسې ورته ډېر تکلیف میلاوي. نو دا اتباع چې د اوږه ښکاره کول دا صرف او صرف د طواف کې دي. بله مسله د هغې سره تعلق ساتي چې د احرام نه بعد د تلبیه ویل دا مستحب عمل دی. ډېر حاجیان موږ لیدلي چې هغوی دا تلبیه نه وایي. نو پکار دا دی چې دا تلبیه وویلی شي او زنانه به په پټ اواز سره وایي او سړي به په تیزه وایي.
دغه شان ډېر عوام خاص کر زمونږ پښتانه د هغوی دا سوچ دی او دا خبره به ورته یا خوی شوي چې دا احرام بدلول دا جایز نه دي، نه د احرام انزل جایز دي، نه ته به د وینې احرام به په بد حالي څښا شوی به دا په حق احرام کې لګي. نو ګوره دا احرام بدلول جایز دي، احرام نوی اغسته بالکل چې بالکل نوی والی دا هم جایز دي، احرام انزل او بیا استعمالول دا هم جایز دي، احرام په حالت کې لامبل دا هم جایز دي. د بعض عوام دا وایي چې لکه د احرام به کولاوی نه، که د احرام دې کولاو کو دا لنګ دې کولاو کو بس ته د احرام نه ووتې. نه نه، دې سره انسان د احرام نه نه وځي. یو سړی قضای حاجت لپاره ورننوتو او د سماعتي لپاره لاړ او د احرام کولاولو ته ضرورت راغی، هېڅ خبر نه کولاو دي. سړی د ګرمي ورو شوه او غواړي چې زه ولامبم، غواړي دا چې زه تازه شم فرېش شم، نو خیر دی ودې لامبي د احرام دې کولاو کي، په دې کې څه حرج نشته. داسې زنانه به انسان ویني په دې حج کې چې هغوی د دستاني استعمالوي. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ګوره د دې نه منع کړې ده چې زنانه به د احرام په حالات کې دستاني نه استعمالوي، دغه شان نقاب به نه استعمالوي. نقاب هغه ټوکي ته ویل کېږي چې زنانه به دې مخ راچي او د سترګو دپاره پکې خاص ځای جوړ شوی، دا نقاب وي. د دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې زنانه به د نقاب او د دستانی دا به د احرام په حالت کې نه استعمالوي. خو د هغې ګوره دا مطلب نه دی او دا ما بله غلطي بیانوله چې ډېرې زنانه به په دې حج کې په دې عمره کې ویني چې هغوی دا مخونه بالکل کولا وي. ښه چې تپوس دې کړو چې ولې دا کولاو دي، وایي ګوره رسول صلی منع کړی چې نقاب به نه اچي. نو ګوره دوی پوه شوي نه په دې خبره باندې. رسول صلی الله علیه وسلم د دې نقاب نه منع کړی چې هغې کې د دې سترګو دپاره خاص ځای جوړ شوی. رسول صلی دې نه منع نه دی کړی چې مخ به پټۍ، بلکې رسول صلی دې نه منع نه کړي چې مخ به پټۍ، چې مخ به نه پټۍ، نه مخ به پټۍ. رسول صلی الله علیه وسلم دې کې دا خبره دې لپاره کړې ده چې د نقاب به نه استعمالوي کوم کې چې د سترګو داسې. عایشه رضی الله عنها، اسماء رضی الله عنها هغه وایي چې کله به مونږ د حج په موقع وي د عمرې په موقع باندې چې کوم ځای کې به سړي نه وو مونږ به مخ کاروو، چې کله به سړي رالو مونږ په دې مخ باندې څادر راواچو. نو زنانه به د احرام په حالات کې په دې مخ باندې څادر لوپټه راچي چې به یې کې به د سترګو ځای نه وي. بیا بعض زنانه دا غلطي کوي چې هغه وایي چې دا مخ به په دې کپړه باندې نه لګي، د هغې لپاره یو چترۍ غونته کې په دې نقاب کې دننه جوړه کړي او هغې باندې له پاسه چې دا لوپټه یا څادر راچي، وایي چې دا په دې مخ ونه لګي. دا کمزورې خبره ده، دې څه اصل نشته په شریعت کې. خابه چې کله د طواف کېږي په دې کې د حاجیان ډېرې زیاتې غلطیانې کوي. یو غلطي خو دا کوي چې د دې کعبې په دې غلاف پورې نښتي او بس دا عقیدې جوړې شوي چې په دې کې به څه فایدې. حالانکې موږ دا ووایو چې ګوره دې غلاف کې خپله هېڅ فایده او نقصان نشته. ګوره عمر بن خطاب رضی د حجر اسود د یو پیر راښکلوي، نو بیا ورته ودرېد او وویې حجر اسود ته یې ویې ما ته پته دی چې ته یو ګټی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاله نقصان ورکولی شي، خو که ما چې ته رسول صلی نه وی لیدلی چې ته یې ښکلولی نو ما به ته نه یې ښکل کړی، خو زه تا ښکلوم په دې ځکه چې رسول صلی ته ښکل کړی، دې ګټې ته یې دا خبره وکړه. ګوره حجر اسود کې دننه څه فایده او نقصان نشته، نو په غلاف کې دننه کوم ځای نه چې دی فایده او نقصان راغی. دا بعض کسان تاسو ولیدلي چې په دې غلاف پورې ونښلي او بیا نښتي، غلاف هم خراب کړي او بل چا له موقم نه ورکوي او بس په هغه ځای پورې بالکل کلک شوی. نو ګوره دا کمزوري خبره ده، دا چلونه مه کوئ. ښه دلته بعض کسان دا غلطي کوي چې مقام ابراهیم ته ودرېږي، په کوم ځای کې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو هغه نښې هلته به ودرېږي، هغه شیشه به چې دی ښکلی، دا شیشه خو ته حکومت لګولی، په دې کې د کوم ځای نه برکت او نفع او نقصان په دې کې دننه راغلی، هغې پورې به نښتي یا به ښکلی او هغې ته به ولاړي او جاړي به او سټي به. دا ټول هغه اعمال دي چې د شریعت خلاف ورزي ده. په شریعت کې دا قسم اعمال نشته. دا کومه شیشه چې به دې له پاسه لګېدي دا حکومت لګولې دې لپاره چې دغه نښو حفاظت وشي، نو په دې کې نه څه فایده شته نه څه نقصان شته. که ورځې ګورې لاړ شه وګوره ورته او بیا دې ځه، په دې باندې له پاسه لاس راښکوده او دا ښکلول او دې ته ژړاګانې کول دا عمل په شریعت کې نشته. دغه شان یو غلطي دا ده چې د حجر اسود سره یې ګڼه جوړه کړې زموږ د خلکو، سمه ګڼه جوړه کړې، پهلواني به کوي، کشتي به کوي، خو لازم زه حجر اسود ښکلوم. نو ګوره دا خبره یاد ساتئ چې مسلمان چېرته تنګ نه کړي. ته تللی حج له، ته تللی عمرې له، الټا هلته مسلمان تنګ یې. که ته اندازه تا ولګوله چې ګڼه نشته زه حجر اسود ښکلولی شم، لاړ شه ښکل کړه، ښکلی عمل دی. خو که تا ته پته ولګي چې ګڼه ډېره زیاته ده
او په دې طواف کې زنانه هم شتي، په دې کې ماشومانان هم شتي، په دې کې بوډاګان هم شتي، نو مسلمانان هسې مه تنګوه، د لرې نه ورته اشاره کوه او ځه. یو غلطي دا بعض خلک دا کوي چې مقام ابراهیم سره چې مونځ کوي نو دی په ځان باندې لازم کړي چې دا مونځ به دلته کې ګڼه ده او که هر څه دي. حالانکې دا خبره واضحه ده په شریعت کې او بیان کړی شوې ده تاسو ته چې د مقام ابراهیم سره دا 2 رکعاته کول هله پکار دي مقام ابراهیم سره چې کله ګڼه نه وي او چې ګڼه یي نو بیا چې د جومات په کوم ځای کې دا 2 رکعاته وکړو دا وشو. د بعض خلکو دا په ځان لازم کړي، خاص کر ګوره د حج دا موسم چې کوم ده په دې ګڼه ډېره زیاتې، د شان د رمضان د روژې دا موسم چې ده په دې ګڼه ډېره زیاتې، حجیانو ته غریبانو ته د ړقېدو موقع نه میلاویږي او دی به دغه ځای کې ولاړي 2 رکعاته په ځان باندې لازم کړي. نو ګوره یو خو به خپل مونځ دا خو مونږ ګرنټي ورکوو چې دی به د خپلو 2 رکعاتو باندې نه پوهېږي، د دې مونږ ګرنټي ورکوو ځکه چې یو طرف ته بوځي بل طرف ته بوځي، نه سجده لګوي نه رکوع لګوي، دی په دې باندې څه پوه شي او هغه نور مسلمانان یې هم تنګ کړي دي، نو څه فایده یې وکړه؟ فایده خو پرېږده بلکې الټه په نقصان کې پرېوتو. یو غلطي به د طواف کې دا کوي د حاجیان چې اجتماعي دعاګانې کوي، نه یو لګیا مثال کې اللهم شاته پسې به ډېر شوي اللهم بیا د ربنا بیا غوي ربنا. دا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو دا نه ثابت. هر انسان به ځان له دعا غواړي، هر انسان به ځان له دعا غواړي او په پټ اواز به یې غواړي. نو په دې کې ګوره دا نقصان هم دی، د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف ورزي خو دې وکړه، خو دویم غټ نقصان پکې دا دی چې د دې تیز اواز سره دوی د دعاګانې غواړي نو هغه نور مسلمانان تنګ کړي. هغو کې چې د ځان له دعا غواړي، چې د ځان له ذکر کول غواړي، د دې شور د لاسه د دې ازعاج د لاسه هغوی چې دی هغوی په یو مشکل کې پرېوځي، هغه دا چې هغوی خپل دعاګانې خپل ذکر او اذکار هغه واضح نشي کولی. په مینا کې او په عرفات کې په مزدلفه کې باقي د حج کې په دې ټولو ورځو کې یو دا غلطي ده بعض حاجیان کوي چې په دې مینا کې او عرفات کې په دې چکرې لګي رالګي. اوس ګوره د عرفات دا ورځ څومره قیمتي ورځ ده، په دغه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی انسانان د جهنم نه آزادوي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په دې ټول کال کې داسې ورځ نشته چې الله پکې دومره انسانان د اور نه آزادوي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزادوي. الله سبحانه وتعالی عام انسانان د عرفات په ورځ آزادوي. په هغه ورځ د الله سبحانه وتعالی د رحمت او د مهربانۍ دا خزانې چې کولاوي پرتې موقع ده، راشه په الله سبحانه وتعالی باندې ځان وبخ. دی به ځي په اوښ باندې به کښېني، کله به تصویران وباسي، کله به ملګرو پسې ګرځي راګرځي، پلانې پاکستان نه راغلی، پلانې افغانستان نه راغلی، پلانې ځای نه راغلی. څومره یو غټ ځای درته راغلی، څومره ښکلې ورځ ده، څومره برکتي ورځ ده، هغه تا نه ضایع شوه په دې پالتو کارونو کې، بلکې د ګناه په کارونو کې په دغه ځای کې دا تصویران ویسته دا هم د فایدې لپاره خبره مخې ته راغله. دا عبادت موږ د الله سبحانه وتعالی دپاره کوو، د دې لپاره نه کوو چې دا تصویران وباسو. زه اوس په عرفات کې ولاړ یم، زه اوس په مینا کې ولاړ یم او زه او زما ملګری په صفا مروه کې ولاړ یو، کله په فیسبوک ورکوي، کله په یوټیوب ورکوي. دا ټول ریاکاري ده، اعمال خپل بربادول دي. ته راغلی د حج او عمره د رب العالمین دپاره کې چې هغه دپاره یې کوې بس هغه شان پټې وکړه او خپل ملک ته او خپل علاقې ته واپس ځه. همیشه الله ته د الله نه دا دعا غواړي چې الله زما د اعمال قبول کړي. نو دا یو غلطي ده چې د حاجیان په پالتو کارونو کې مصروفه شوي او غټ کم مقصد چې د هغه ته پاتې شوی. یو غلطي دا کوي دا بعض حاجیان چې د دې علاقو د حدودو خیال نه ساتي. لکه په عرفات کې دننه دی ناسي، په عرفات کې د ورځ تېرول دغه ځای کې دا رکن دی د حج. اوس یو سړی دی د عرفات د حدودو نه بهر ناست دی، د عرفات د ورځ تېره شوه، د مینا ورځ راغله، اختر ورځ راغله، حج ختم شو، راغی ویې چې یاره زه خو په عرفات کې د حدودو نه بهر ناست زه د حج ونه شو. نو اهتمام د دې کوي د سعودي عرب حکومت، الله سبحانه وتعالی له مزید توفیق ورکړي، هغوی بورډونه لګولي دي په هر ځای کې، په هر ژبه کې چې دا د عرفات حدود دي، دا د مینا حدود دي، دا د مزدلفې حدود دي. نو خیال کوي چې په دې حدودو کې دننه وي. بعض حاجیان دا غلطي کوي چې په دغه ورځ باندې کنځلې کوي، بدې ردې وایي، غوسه کېږي زر، صبر پکې نه وي، وایي زه تږی شویم، زه وږی شویم، زه ستړی شوم. صحیح ده، ټول وږي شوي، ټول تږي شوي، ټول ستړي شوي، دا ګرمي ده، نور دی، دا په ټولو باندې سخته یو شان ده. نو په هغې کې صبر کوئ. دا کنځلې کول، بدې ردې ویل دا د دغه سړي سره مناسب نه دي چې هغه راغلی د الله سبحانه وتعالی میلمه چې الله سبحانه وتعالی په میلمستیا کې نو بیا صبر کوه او د ښو اخلاقو مظاهره کوه. دغه شان دا بعض حاجیان دا غلطي کوي چې کله د طواف وداع وکړي، اخرنی طواف چې کوم دی رخصتي طواف چې وکړي، د هغې نه بعد بیا ناستي په مکه کې، بیا هم ناستي لګیا، کله بازارونو کې ګرځي او کله په هوټل کې کښېني، وده به شم پکې. دا ګوره غلطي ده،
که قصدن عمدن یو سړی لیډ شي نو دی بیا دا طواف ودا کوي بیا به د رخصتي طواف کوي الا هغه سړی چې هغه د سه عذر د لاسه چې دی لیډ شي نو هغه هېڅ خبر نه دا یو غلطي ده چې د بعض حاجیان پکې واقع کېږي یو غلطي د حاجیانو دا ده چې دی په ځان لازم کړي دي چې د مزدلفې نه به دا کاڼي اوچتې د شیطان ویشتو دپاره داسې لازم نه دي په کوم ځای کې چې د کاڼي میلاو شي اوچت کړه د هغې سره یو غلطي د تعلق ساتي چې بعضو کسانو سم غټ غټ کاڼي راغستې په هغې باندې راولي دا په دې چې ګوره دننه شیطان نشتي ورئ په دې کې دننه دا کوم دیوال چې جوړ شي دا حکومت جوړ کړی خو دا ځای دی چې دلته ویشته غواړي دا کاڼی چې دننه ولید بس خبره ختمه شو لازم دی بعض خلک به دا دیوال به ولي او بعضو پکې موږ به خپله لیدلي چې سم بلاکې به شي پوره راغستی پوره غټ کاڼی به څوک یې په لوړو ولي څوک یې په چمپلو وهي څوک یې په پیزارو څوک ورسره کنځرې کوي والعیاذ بالله هغې د الله عبادت دی او استاد دي سي موږ اورېدلي او دا وولي دي کې دنه شیطان نشته د شیطان اصل ویشته دا دي چې تر الله سبحانه وتعالی په دین باندې مضبوط روان شي دا شیطان ویشته دي که شیطان ختمول غواړي کنه نو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه راونیسه توحید په ځان کې راول عقیده توحید وګرځوه چې سره د الله او د الله پیغمبر هغه معنا چې سره یې معنا کوي هغې نه معنا کېږي و شیطان به خپله تباه و برباد شي نه دا بعض غلطیانې وي چې هغه ما ذکر کړي که نور غلطیانې هم شته خو موږ سره وخت ډېر نشته الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د یو بل اصلاح وکړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د هغه د راضي کولو هذا والله تعالی اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mm-hmm.